ښې چارې. لیدونکو نن یو ډول ډېر اسانه، ارزانه او خوندور خواړه پخوم چې زما خپله ډېر زیات خوښ دي او دا هم دي کچالو بوراني. کچالو بوراني ډېر اسانه او ډېر د چا خبره تر وي هګۍ اسانه پخېږي. ښه، نو د دې کچالو بوراني لپاره څه شی پکار دي؟ اوږه پکار ده، کچالو او مستې، البته دا کورنۍ مستې نه دي، غوړي او مساله یې تاسو خپله خوښه، خو پکې که وچه دڼیا کار کوي ډېره زیات ښه ده او زه علاوه له وچې دڼیا نه زنجفیل هم ور اچوم. نو راسره اوسئ. اول به په ابتدا کې د کچالو زه پوست کړم او بیا به یې تاسې ووینئ چې په څه ډول یې پخوم. لیدونکو کچالو مې پوست کړل، تاسې ولیدل دا په دې شکل سره، او اوس به داسې ټوټې ټوټې کوم. دا هم ډېر ډبل نه، یعنې همدومره، که دې نه لږ ډبل هم کوئ دومره هم فرق نه لري. او دې نه علاوه مې چې ده ورته اوږه میده کړل، هغه کړه پوست کړله دومره اوږه. اوږه په دې کچالو بوراني تور بانجانو کې تاسو خپله پوهېږئ چې ډېر خوند کوي، ډېر رول لري او خوند اصلا د اوږې یې چې څوک چا که خوښېږي. او زه علاوه له اوږې نه زنجفیل مې هم ورته پرېمنځو، ادرک دا هم ورته میده کوم مرچ مې، یو دانه هم دا تازه شین مرچ ده خو دا تریخ نه ده، او دې نه علاوه چې ده د وچ سره مرچ او یو څه مې وچه دانیا ورته میده کړله، او دا هم مساله. خو په ابتدا کې به زه اول دا کچالو داسې ریزه کوم. ښه، اوس به غوړي دلته واچوم. البته دې ته مو پام وي چې په بوراني کې چې غوړي لږ پیشکاره وي، طبعا خوند کوي، صحیح ده چې که ضرر ډېر کوي خو خوند هم لري. ما به کیدای شي لږ ډېر راخیستي. نو اول چې ده دا کچالو چې داسې ریزه کړل، دا به زه ټوله دلته په دې غوړو کې واچوم. او دا اوږه او زنجفیل به هم ورته میده کړو. دې سره اړوو. زه به نو اول دا مواد دلته پوپلې کې میده کړم. که ډېر مالګه ور واچوو دلته نو بیا هغه بادیږي نه دا، او ښه هم میده کېږي. کورکمن به ور واچوم ابتدا کې. دا سره مرچ ور اچوم. البته چا خبره مرچ و مساله دا خو تاسو خپله خوښه چې خوښېږي مو څومره یې خورئ. کم خوښېږي مرچ ډېر ور واچوئ او کم نه خوښېږي کم ور واچوئ. اوس دا زنجفیل او دا اوږه پرې ور اچوم. په دې کې چون مالګه شته، لږ په ابتدا کې لږ احتیاط وکړم چې مالګه ډېره نه شي، دې په خاطر. لیدونکو تاسې کولی شئ چې هغه اوږه مثلا په شکله په مستو کې چې خورئ هغه ته هم ور واچوئ، خو زما په نظر چې پخپله یې دلته کچالو ته ور واچوئ هغه خوندور راځي. دا دم پر دی. او اوس به دا یو ډول مساله ده چې زه یې تل استعمالوم، دا ډېره خوندوره ده. تاسو خپله خوښه که مساله ور اچوئ او نه یې ور اچوئ، خو دا ډېره خوندوره ده. په هګۍ کې په هر رقم دیګي کې ډېر خوند کوي.
او وچه دانیا هم ورچوم. اوس به دا وچه دانیا ورواچوم. وچه دانیا پکې ډېره زیاته خوند کوي لیدونکو، حتما یې ور واچوئ. په دې شکل. او اوس به د چا خبره یو غوړپ اوبه ور واچوم چې یو څه پکې نرم شي او سر به یې بند کړمه. نو که ډېر وخت وغواړي شاید تر 11 دقیقې لا 8 دقیقې وخت وغواړي، پس له هغه بیا په غوړي کې واچوم. البته مالګه مې ور وانچوله چې ما ویل که نه تاسو ته چې په دې وږي کې مالګه وه، زه به بیا هم یو د مالګې څکه وکړم. نه هیڅ مالګې ته ضرورت شته، ډېر کم دومره مالګه ور واچوم. نورې نو تقریبا یو 8 دقیقې بعد به بیا په غوړي کې واچوم. تاسو به ووینئ. ښه کچالو پاخه سول او ډېر ښه هم پاخه سول، نرم سول، بعضې لږ څه کمیده سوي مې، مشکل نشته. دا به زه دلته وباسمه په غوري کې. دا هم ارزانه، هم اقتصادي او هم خوندور. طبعا هر شی چې لږه کوي سره په خوند یې پاخه کوي نو خوندور هم راځي. هغه دا خبره به ما مخکې کړې وای، کار مساله میکنه لاف بیبی جان میزنه. دا دومره خوندور راغلی دي، خو یو څه به د لاس خوندي، خو 100% د مسالو خونده طبعا. نو دا هم د کچالو بورانی چې ما تاسو ته دروښول. خدای دې وکړي چې ویډیوګانې وګورئ. او دا ویډیو مې ځکه زر خپره کړه چې ما له دارې ډېر خواږه خواږه کمنټونه ولیدل. ډېره خوشحاله شوم، واقعا ډېره زیاته خوشحاله شوم چې زه نو لیدونکي لرمه چې د ما ویډیوګانې تعقیبوي.